الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. تر حمد صلاة و سلام وروسته د اسلام په تاریخ کې مد و جزر یعنی ټیټ او پاس د اسلام تاریخ بیلابیل پړاوونه لري. د مثال په توګه له اسلامه د مخه د جاهلیت، بیا د نبوت او تنبوت را وروسته د راشده خلافت، وروسته بیا باچاهت او بیا د استعمار او د استعمار تماتې وروسته د دوی د ایجنټانو د واکمنۍ دور، بل دور د اسلامي حکومت ته د بیا ځلې ستنېده مبارک دور ګڼلی شو. تر اسلامه د مخه عرب ملت له ټولې نړۍ ګوښه پروت و چې له تمدنونو ملتونو یې جلا کړی و. له دریو خواوې سمندر او بله برخه یې وچه کلکه صحرا، پستي، ذلت، جهالت، ملوک طوایفي، بداخلاقي، بتپالنه او غلا، لوټ او تالان د دې ملت خاصیت و. ګاونډیو ملکونو هیڅ چا په دې باندې د حکومت کولو اراده نه درلوده. هغه مهال د فارس او روم دولتونه د نړۍ لوی زبرځواکونه وو. دغه دواړه دولتونه د دغې وچې سیمې له نیولو څخه ناهیلي وو، ځکه چې دوی عواید نه درلودل. په خپله وږي تږي بې سر و سامانه صحرایي قام و، هیڅ چا پرې حساب نه کاوه. متمدنو ملتونو د دوی فصاحت، شجاعت، بدویت او په ژمنه وفا او سخاوت پیژانده او بس. که غواړو چې د عربانو منزلت او مقام د ګاونډیو ملتونو لخوا وپېژنو، موږ به دلته په هغه وینا استدلال وکړو چې د فارس د امپراتور یزدګرد لخوا د اسلام د لښکرو استازي مغیره بن شعبه ته شوې وه. یزدګرد وویل زه د ځمکې په مخ بدبخته خوار، وروسته پاتې او په افرادي لحاظ کم شمېره ملت له تاسو پرته بل څوک نه وینم. تاسې له موږ سره د مقابلې چانس نه لرئ او نه زموږ په وړاندې درېدلی سئ، او که د لوږې له لواسه دلته راغلي یاست، د تاسو هر یو فرد ته به یو خورجین خرما، یوه جوړه جامې او څپلۍ درکړو، او داسې یو څوک به په تاسې مشر وټاکو چې په تاسو به مهرباني. په دغه مهال مغیره بن شعبه رضی الله عنه رامخته شو او د ایران امپراتور ته په ځواب کې داسې وویل: ای د فارس مشره، تاسې زموږ د بد اقتصادي او اجتماعي حالت په لوري ګوته ونیوله. موږ له دې نه هم ډېر زیات په بد حالت کې قرار درلود. موږ به ګونګوټ، چینجي، ماران او لړمان خوړل. د ځمکې په مخ موږ بدبخته قوم وو. د ځمکې مخ زموږ فرش و، د اوښانو له واړیو اوبدل شوی لباس به مو اغوسته. زموږ د ژوند نظام او قانون یو د بل وزنه او سر و کال شخړې، شراب څښل، زنا، قمار او په همدې توګه لوټ او تالان. موږ به د لوږې له ویرې خپلې لوڼې ژوندۍ ښخولې، بوتانو ته به مو سجدې لګولې، مګر الله تعالی په موږ کې پیغمبر مبعوث کړ. موږ اوس هغه سپک سپان، ذلیل، وحشي قوم نه یو. په موږ کې ستر بدلون رامنځته شوی. له ولید بن مسلم نه روایت ده چې کله هم د رومي امپراتورۍ د لښکرو سره جګړه نښتله، د رومي لښکرو اعلی سرقمندان له خالد بن ولید رضی الله عنه څخه وغوښتل چې د دواړو لښکرو په منځ سیمه کې سره وګوري. د روم د امپراتور د فوځونو اعلی سرلښکر حضرت خالد ته داسې وویل: موږ پوهېږو چې تاسې د لوږې له لاسه دلته راغلي یاست. موږ به ستاسو هر یو عسکر ته 10 د سرو زرو روپۍ خوراک و لباس درکړو، خپلو کورونو ته ستانه سئ. را روان کال ته به همدغه نوره مرسته در سره وکړو. دغه ټول د ګاونډیو هېوادونو لخوا د عربو مقام، مرتبې او منزلت ته اشاره وه. دا ذلیل قام و، لیکن الله تعالی په دین باندې د ملتونو سردار او واکمن او حاکم وګرځاو. خو کله چې ذلیل سه نو له دین نه انحراف د دې امت د ذلت نښه او نښانه ده. قرآن او دین د دې امت د ذلت او سپکاوي پړه په غاړه نه اخلي. استعمار چې راغلی اسلامي هېوادونو ته، دا زموږ د اعمالو له لاسه، موږ چې خوار یو، وږي تږي یو د خپلو بدو اعمالو له لاسه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.